په دې برخه کې د 5مې تعلیمي حوزې ډېر قدرمن عامر صاحب نجم الحق ته بلنه ورکوو چې د علیه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من احدى ثلاث علم علمه او ولد صالح يدعو له او صدقة جارية. وقال احمد شوقي رحمه الله قم للمعلم وفه تبجيلا كاد المعلم ان يكون رسولا. زما ډیرو زړه ته رانږدې دوستانو او زده کوونکو فارغو زده کوونکو خپلوانو دوستانو اقرباو، الله مو تل سرلوړي او سرفراز او په خپلو چارو کې موفق لره. غواړم دغه حدیث مې چې ستاسې په حضور کې ولوست د دې لنډه ترجمه وکړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم وخت چې یو انسان مړ شي دغه عملونو سلسله قطع شي، نور ورته نه لیکل کیږي. خو درې داسې عملونه دي چې پس د مرګ هم دا ورته لیکل کیږي. هغه یې ښودله یوه برخه یې دا ده چې علم علمه، علم دی چې دغه علم چا کړی وي او دغه علم یې بل چاته ورښودلی وي. ښه اوس به راشو دې خبرې ته چې دا علم څه شي ته وایي. علم هر هغه شي ته علم وایي چې ته نه پېژنې او بیا وروسته وپېژنې، دې ته علم وایي. یوازې شرعي علم د دې نه مقصد نه دی چې شرعي علم چا زده کړی وي، بلکې هر هغه علم چې په هغې په نتیجه کې بشریت ته او بوټو او نباتاتو ته فایده رسیږي، دغه علم دی. او دویم وایي چې یو ولد صالح یدعو له، څوک صالح اولاد ولري، د مور او د پلار د وفات نه وروسته مور او پلار ته دعا وکړي، هغوی نه صدقه ورکړي، خیرات ورکړي، د هغوی ته لیکل کېږي او ورسیږي ورته. او دریمه برخه د حدیث دا ده چې وایي صدقة جاریه، جاري صدقه ده. جاري صدقه څه شي ته وایي؟ جاري صدقه دې ته وایي چې یو عمل بنا کړی دی خو د مرګ نه وروسته هم ورته ثوابونه رسیږي، لکه مکتب جوړول شو، لار جوړول شو، پل جوړول شو. او الحمدلله د تعلیم ډګر چې دی او د مکتب جوړول چې دی په دواړو کې شامل دي. یقینا د افغانستان لکونه ځوانان غواړي چې دا ستاسو غوندې لباس کې خپل ځان وګوري، خپل اولادونه وګوري، خو متاسفانه شرایط ورته ټولو ته اماده خو نه دي که نه. تاسې ځوانان څوک یاستئ؟ زموږ راتلونکي یاستئ. امام حسن البنا رحمه الله فرمایي که چېرته څوک غواړي چې د یو امت راتلونکی وګوري، د یوې ټولنې راتلونکی وګوري، نو هغه د ځوانانو ته وګوري. همدغه ځوانان دي چې زموږ راتلونکی تشکیلوي. زموږ د امید سترګې د همدې ځوانانو په طرف دي. اوس د نړۍ جنګونه د ټوپک او د لرګي نه دي، اوس د ټکنالوژۍ جنګ دی، اوس د علم جنګ دی. او غوښتنه مو ستاسې دا ده چې په خپل فعالیت کې باید بهتري راولئ، سیستمونه مو برابر کړئ. د قدرمنو زده کوونکو نه څو غوښتنه لرم او دا توصیه ورته کومه چې تاسو کوشش وکړئ چې خپل وخت ته بس تېر نه کړئ، او کوشش وکړئ خاص کار هغه ځوانان چې تر دا مهاله فارغ شوي دي د کانکور لپاره آمادګي ونیسي، یا څوک چې فارغ شوي نه دي د ژمنۍ رخصتۍ نه استفاده وکړئ او په درسونو کې پرمختګ وکړئ. او دویمه غوښتنه مې دا ده چې خپلې بدني ورزش ته او سپورتي فعالیتونه اجرا کړئ، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قوي مؤمن چې د کمزوري مسلمان نه د کمزوري مؤمن نه بهتره دی، وفي کل خیر، په دواړو کې خیر دی. دا ولې؟ ځکه قوي مسلمان کولی شي چې په واقعي توګه باندې د دین نه دفاع وکړلی شي، د دغه جسم توانایي د دې ظرفیت ورکوي چې هغه دفاع کولی شي. او تاسې زموږ او د والدینو امانت یاستئ، او امانت خو په هغه صورت کې بهتر تمامیږي چې باید ښه نتیجه ورباندې مرتب شي. که چېرته څوک غواړي چې یو چا کارکردګي وګوري، غواړي چې د دهقان کارکردګي وګوري، نو ته باغ ته وګوره. که غواړي چې د یو انجینر کارکردګي وګوري، نو ته تعمیر او بلډینګ ته وګوره. که چېرته ته غواړې د یو استاد کارکردګي وګوري، نو ته شاګرد ته وګوره. نو دې کې شک نشته دی چې یو قلم، یو کتاب، یو ماشوم او یو استاد کولی شي چې دنیا ته تغییر ورکړي. او د نړۍ د بدلولو دپاره تر ټولو پیاوړې وسیله او وسله چې د تعلیم دی، د تعلیم په واسطه باندې موږ کولی شو تغیرات راولو.
او دویمه غوښتنه مې د منصوبینو د دغه نه دا ده د مکتب کوشش وکړي چې که غواړئ چې اداره مو وغوړېږي نو دیانت امانت او استعداد په نظر کې ونیسئ او دویم دا ده چې د امکاناتو په ایجاد کې بهتري راولي اضافه والی راولي کوشش وکړئ ورته او درېیمه غوښتنه مې تنه دا ده چې استادان د رشتې مطابق باید استخدام کړئ کوم ځای کې چې تخصص وي هلته پرمختګ وي کوم ځای کې چې تخصص نه وي پرمختګ نه وي ولې د افغانستان د ډاکټرانو پلرونه مورګان پاکستان ته ځي ګاونډي هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي ولې ځکه تخصص کمزوری دی کنه اتکا مو په بل ده زموږ تعلیم معیاري نه دی غواړو چې تعلیم معیاري شي پس د دې نه باید زموږ د مریضانو باید پردي هیوادو ته د درملنې لپاره لاړ نه شي که چېرته لاړو نو دا معنا دا شوه چې زموږ تعلیم معیاري نه دی موږ تعلیم په ډګر کې وروسته پاتې یو او د تعلیم په واسطه باندې کولی شو چې موږ بیا د سیالانو سره سیال شو او تعلیم په کوم وخت کې بهتري راځي کوم وخت چې ستا جسم سالم وي ستا روغتیا ته پاملرنه شوې وي کوم وخت چې ستا روغتیا ته پاملرنه وشوه ستا غیرحاضري کمیږي چې غیرحاضري دې کمه شوه نو په تعلیم کې پرمختګ راځي تعلیم کې چې پرمختګ راغی سهولت ایجادېږي سهولت چې ایجاد شو مسلمانو ټولنې ته پرمختګ کیږي په هغه وخت کې بیا ته کولی شي چې د دښمن خبرې ته په خبره جواب ورکړي او د دښمن راکټ ته بیا په راکټ جواب ورکولی شي غیر د هغه نه امکان نه لري او څلورمه غوښتنه مې د ادارې نه دا ده چې استعدادونو ته باید وده ورکړلی شي ظرفیت سازي وشي فرصت سازي وشي او د دې فرصت ورته برابر شي چې پرمختګ په خپلو سترګو باندې وګوري او پنځمه غوښتنه مې تنه دا ده چې د ځوانانو د علمي او جسمي د لا پیاوړتیا په خاطر باندې باید علمي او رقابتي سیالۍ په کار باندې واچول شي او دا په هغه صورت کې کیدای شي چې عملاً تاسو په ډګر کې شامل شئ او دویمه غوښتنه مې د استادانو نه دا ده چې په خدمت کولو کې د خیر نیتونه ډېر کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي هوښیار سړي ته الله جل جلاله د کمعقل سړي نه ارزونه ډېر ورکوي ولې ځکه دا به د یو خیر په کار کې د خیر نیتونه ډېر کوي څومره چې د خیر نیتونه ډېر وي هغومره الله جل جلاله اجر ورکوي دا داسې یو مثال لري مثلا لکه دوه کسان دي دواړه د خښتو په بټۍ کې کار کوي یو هم 100 روپۍ اخلي بل هم د ورځې 100 روپۍ اخلي خو د یوه نیت دا وي چې صرف ډوډۍ وګټم او خلاص د بل نیت دا وي چې زه ډوډۍ وګټم دا زما اولاد ډوډۍ وخوري تعلیم وکړي د مسلمانانو ته د خدمت کولو مصدر وګرځېږي څومره نیتونه چې په دې کې وکړه الله جل جلاله به دې ټول نیتونه اجرونه ورکوي ورته او دویمه غوښتنه مې د استادانو نه دا ده چې استاد باید په خپل صورت او سیرت کې شاګرد لپاره الګو او نمونه وي او په استاد چې د شاګرد لپاره الګو او نمونه شو نو بیا کولی شي چې زموږ ټولنه پرمختګ وکړي بیا موږ کولی شي چې د بل لپاره یو عملي مثال شو او درېیمې کټګوري غوښتنه مې د والدینو نه دا ده خپلوانو نه مې دا ده چې اول دا ده چې خپل اولادونو ته روحیه ورکړئ ځکه فرصت سازي ورته وکړئ روحیه ورکول شي د اولاد ته تقریبا دا 80% رول لري په منیجمنټ کې 80% رول لري او دویمه غوښتنه مې د خپلوانو د فارغینو نه دا ده چې کوښښ وکړئ چې اولادونه مو د صالحانو سره ملګرتیا وکړي که چېرته غواړي چې د خپل اولاد راتلونکی وګوري نو د هغه ملګري وګوري چې د هغه ملګري په کوم حالت کې دي په کوم سټیج کې دي په کوم دیوال کې دي او مسیر سره همداسې باید وکړي او درې کوشش باید دا وشي چې ستاسې اولادونه خپل اولادونه مو د چرسیانو په ډیرانو سره ونه ګرځېږي نو بیا به مجبور چې د پولیس سختۍ د پول لاندې به پراته وي او درېیمه غوښتنه مې دا ده چې د خپلو اولادونو جدي څارنه او تعقیب وکړئ که نور هېڅ نه وي په میاشت کې خو یو ځلې د مکتب ادارې ته باید لا پیاوړې شي او بله غوښتنه مې ته دا ده چې زده کړه فرض عین ده ولې فرض عین ده ځکه فرض عین ده چې په کنټرول کې ده ولې ځکه موږ په ساینس په ډګر کې وروسته پاتې یو نو فلهذا دا فرض ده په مسلمانانو باندې چې د دښمن د مقابلې دپاره به تیاری نیسي او د اهل خیر او شرکتونو نه مو غوښتنه دا ده چې زموږ بدلوي جزاکم الله خیرا دې کې ستاسو قیمتي وخت مې ډېر